بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مې پر تن وي. راځو په دې نننۍ ویډیو کې تاسو زه ښیم د کمپیوټر دپاره یو دوه ټریکونه. په دې ټریکونو سره به تاسو وکولی شئ چې خپل ډیټا، خپل کوم فایلونه چې دي دا محفوظ وساتئ او څوک نشي کولی ستاسو ډیټا ته لاسرسی ولري. ځکه که تاسو دفتر یا کوم ځای کې کار کوئ نو خامخا تاسو سره به څه ډیټا وي، باید دغه ټریکونه تاسو استعمال کړئ او د هغې محافظت وکړئ. راځو درس نه مخکې په دې باندې شروع کوو چې هغه کوم ټریکونه دي او دغه باندې موږ رڼا واچوو. لومړی دا چې موږ څنګه کولی شو چې یو فایل ته پاسورډ ورکړو. لکه مثال ورډ فایل وي، اکسل فایل وي، پاور پوینټ فایل وي، چې هر فایل وي هغې ته موږ څنګه کولی چې پاسورډ ورکړو. راځو درس نه مخکې اول سټپ باندې کار کوو. زه ورډ پروګرام خلاصوم، نوی ډاکومنټ، نوی بلانک ډاکومنټ اخلم او په دې کې زه څه لیکل کوم. زه لیکم مثال دغه لیکل ما وکړه او غواړم دلته سیف، اول سیف کوم. سیف ته به راشئ او زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیف کړم. دا به سیف کړئ. تاسو ګورئ په ډیسکټاپ باندې راغی، دا سیف شو. بیا به دا را خلاص کړئ او غواړم دې ته زه پاسورډ ورکړم. را به شئ انفو ته او په انفو کې به په پروټیکټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ او ته به راشئ انکریپټ ویت پاسورډ ته به راشئ. په دې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به د خپل خوښې پاسورډ ورکړئ. مثال زه ورکوم 1 2 3 اوکې، او بیا هم 1 2 3 اوکې. په دې ډول سره به ستاسو فایل ته پاسورډ ورکول شي. اوس که دا فایل زه خلاصوم نو دا مانه پاسورډ غواړي. دا ګورئ پاسورډ مانه غواړي او زه به دې ته پاسورډ درکړم. دا فایل ما سره خلاص شو. بل په دې خبره کوو چې څنګه یو فولډر ته مونږ پاسورډ ورکولی شو. راځو دلته زه یو فولډر خلاصوم او غواړم دې ته پاسورډ ورکړم. ما سره دغه فولډر دی، غواړم دې ته زه پاسورډ ورکړم. د هر څه نه مخکې راځم په دې رایټ کلیک کوم او دلته راځم اډ ټو اډ چیک باندې کلیک کوم. تاسو سره باید مخکې نه ویډران انسټال وي. د دې په تھرو باندې تاسو کولی شئ چې دغه فولډر ته پاسورډ ورکړئ. په دې به کلیک وکړئ او را به شئ د هغې نه بعد سیټ پاسورډ ته به راشئ او هلته به د خپلې خوښې پاسورډ ورکړئ. اوکې، بیا دلته به هم ورته ولیکئ او په دې ډول به تاسو سره دلته به اوکې کړئ. دغه لږ څه وخت غواړي، دا چې پوره شو ستاسو فولډر به جوړ شي او د هغې نه بعد به دا پاسورډ غواړي. فولډر جوړ شو، اوس دې باندې کلیک کوم او غواړم دغه آیډي سندره ده په دې باندې زه دا ځای خلاص کړم نو ما نه پاسورډ غواړي. تر څو چې زه پاسورډ ونه کړم دې ته زه نشم داخلېدلی. ما چې پاسورډ کړی خلاص شو. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه دوه ټریکونه استعمال